الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأسعد النبيين، نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أكرم عبد وأعظم رسول، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وخروا له سجدا. آمنت بالله، صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. معزز سامعین، ما استاسو وړاندې د الله رب العزت د مقدس کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، برهان رشیدنا سورہ یوسف 11 سپارہ د آیت نمبر 100 سے حصہ مبارکہ تلاوت کا. رب کریم جل جلالہ د په مالا د حق وینا کولو او په هغه باندې مونږ ټول اوریدونکو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. په دې جمعه مبارک باندې مونږ دا خبره بیان کړې و چې د نیکانو خلقنا انسان تبرک حاصلولی شي، او په هغه باندې مو د قرآن مجید او د احادیث مبارکه او پرانا کې چکم ده مختصر وخت کې تاسو ته چکم ده یو څو خبرې کړې وي. امید لرو چې په هغه باندې وسناسه د عوام ذهن کولاو شوی وي چې تبرک به آثار صالحین په قرآن مجید کې هم شته او په احادیث نبیہ صلی الله علیه و آله وسلم مبارک باندې هم ثابت. نن چې کومه مسله بیانېږي هغه مسله
خپلول د تبرکاتو چې آیا خپلول د تبرکاتو شرعاً دا جایز دی او کنا دا ناجایز دی. لکه د یو ولی الله یا د نبی الله د هغه لاس یو انسان صف کی یا د هغه خپې یو انسان صف کی او هغه ته سر ورخکته کی، نو مخالفین وای کوم خلق چې موږ سره پدې کې مخالف دي او دې ته شرک وای، نو هغه دا وای چې دا سرخ کته کول دا الله رب العزت ته دی. سر چې انسان خکته کوي نو الله ته به خکته کوي، او که غیر الله ته چا سرخ کته کو د تعظیم په وجه باندې، د ادب په وجه باندې، د احترام په وجه باندې، نو دا د شرک وکړه. نو مونږه دې ته شرک نه وایو، بلکې مونږه دې ته بعینه توحید وایو چې دا توحید دې د رب العالمین وحدانیت پکې پروت دی. خو چې یو انسان نا خبر وي نو نه پوه نه ګرم، انسان سره په یو خبره باندې دلیل وي چې د حضور مبارک قول دی یا د صحابي مبارک وینا ده چې او چاته دی د سر د خکته کو د خپو سب کولو د پاره یا د لاس سب کولو د پاره، نو دا شرک دی. بیا به در سره مونږه اومن او کنه هسې تعصب اغسته ضد کرا وغلی وي، عناد در کرا غلی وي، نو ځان به هم چې کم دی غرق کی او عوام به هم د ځان سره غرق کی. نو خپلول د تبرکاتو اغا جایز دی شرعاً، او په دې باندې به ان شاء الله تعالی مونږه چې کم دی د حضور مبارک نه بالفعل دا ثابت کو چې حضور مبارک په خپل اولاد شفقتن صف کړي دي. حسن حسین مبارکین صف کړي دي. حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارک په سر مبارک باندې صف کړي ده. نو چې حضور مبارک یو کار کړي وي نو هغه ته څنګه شرک وای؟ کله چې موږ په یو مسأله کې مرفوع حدیث اون لرو نو مخالفین وای چې دا خو د صحابي عمل دی او جی موږ په موقوفات باندې عمل نکو، ته موږ ته مرفوع حدیث پیش. نو چې کله وته د حضور مبارک نه یو عمل ثابت کی نو بیا وای چې دا خو د حضور مبارک پورې خاص دی او بل چا د پاره دا عمل ناجایز دی. نو دا کوم دین دی چې په هغه کې د یو پیغمبر د الله سره په صفاتو کې شریک وي، یو پیغمبر نه بغیر د یو غیر انسان بیا د الله سره په صفاتو کې چې کوم دی شریک کول دا شرک دی. دا خو په یو دین کې هم نه دی راغلی. په هر دین کې چې کوم دی رب العالمین سره په ذات او په صفاتو کې شریک کول، کاغه نبی دی او کاغه ولی دی، دا شرک دی. نو چې کله مونږه مرفوع حدیث پیش کو نو د دې ته تیخت لار بیا داوی چې دا خو د حضور مبارک عمل دی او هغه پورې خاص دی. او چې کله ورته بیا د صحابه او عمل پیش کو نو بیا وای چې دا خو د صحابه او عمل دی او مونږ ته د حضور مبارک نه ثابت ده. بعض خلکو پکې برید پریخي وي چې مونږه د حضور مبارک عمل باندې روان یو، حضور مبارک برید خریولیو کاغه پریخي. دا تاسو ته نم لوګو کې تا چې برید په غوګونو کې اچولې دي، حضور مبارک خو فرمایي امر کوي چې امتیانو ته چې تاسو برید اخره او خپل ګيري غټي کې، او بیا چې کوم دی په دلیل کې دا عمر رضی الله عنه مبارک فعل پیش کې. الله دې رحم وکړي. نو تبرک د هغه خپلول چې کوم دی دا شرعاً چې کوم دی دا جایز دی او ثابت دی. په فیض الباری کې شرح صحیح البخاری باغی کې چې کوم دی شاه انور شاه کشمیر رحمت الله علیه لیکي چې هر کله هجری اسود خپلول دا شرعاً ثابت دی، نو ایدا اصل دی د پاره د خپلولو د نیکانو مؤمنانو د تبرکاتو د پاره. چې هر کله هجری اسود خلق ثابتای او حضور مبارک چې کوم دی هغه خپل کړي دی، نو ایدا اصل دی د پاره د مؤمنانو چې د هغه کوم تبرکات وي هغه چې انسان صفقې خپلې نو ایدا خپلولې شي او دا جایز دی. علامہ بدر الدین عینی رحمه الله په عمدۃ القاری کې لیکي چې حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله سره
د امام شافعی رحمت الله علیه یو کمیس دا ما تاسو ته په دې جمعې مبارک بیان کړ چې هغه کمیس مبارک اوینځ نچوړ به کو او هغه نچوړ شوی او به هغه به اوس کله او په خپل بدن باندې به ولګول نو ثابتی کی د دینه دا خبره چې په کوم ځای کې نیکانو بندگانو خلکو ناشته کړي وي نو هغه د ناشتي ځای د نیکانو خلکو شکم دی وی هغه چې کوم دی متبرک وي او د برکت لپاره یو انسان چې کوم دی صف کولای شي نو هر کله چې یو انسان هغه صف کوي نو لازم چې کوم دی هغه ته خپل سر ټیټي او چې سر ټیټ کو نو ستا په فتوی باندې ستا د مذهب ستا د مسلک چې کوم دی علما او امامان ستا په فتوی باندې هغه ټول مشرکین وګرځید نو خبره ته سوچ کې هر خبره له بغړز نه ورکه علامہ بدر الدین عینی رحمه الله د مجنون اشعار نقل کړي او لیکي چې مجنون څه ویلي دي صحیح ویلي دي مجنون وای امر على الديار ديار ليلى وقبلوا ذل جدارا وذل جدارا مجنون وای چې کله هم د لیلا د کور په خوا کې تیریګم نو کله دا دیوال خپلوما او کله هغه دیوال خپلوما وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار وې دغه شان زما د زړه د کور د دې دیوالونو سره مینه نشته ده مگر زما د زړه کې مینه ده په دې کور کې چې څوک مکین ده نو د هغه سره مینه ده وې دغه وجنه چې کوم ده زه د لیلا د کور دیوالونو خپلوم وې زما د کور سره څه تعلق ده د دیوالونو سره زه چې د دیوالونو خپلوم نو په دې مسکن کې هغه مکین ناشته زما لیلا پکې ناشته ده وې دغه وجنه چې کم دی وې زما د زړه چې کم دی وې دا د دیوالونو تم مایله دی وې د هغې په نسبت باندې وې زما د زړه دغه دیوالونو ښکلی نو هر کله چې انسان لاړ شي د یو ولی قبر لا یا د نبی الله قبر مبارک لا روزه مبارک لا لاړ شي او هغه چې کم دی هغه روزه مبارک ښکل کی د هغې محراب ښکل کی یا قبر مبارک کاڼې صف کی او سر دی ورته ټیټ کو نو مخالفین وای چې دا شرک ولی وای تا وته سر ټیټ کو نو مونږه بچ کم دی د صحابه کرام اعمال پیش کو چې د حضور مبارک لاس مبارک فسکه هغه خود عامو صحابهونه ثابت ته چې د حضور مبارک خپې مبارک هم چې کم دی صحابه کرام مصف کړي دي نو چې هر کله مجنون چې کم دی دا وای چې زه د لیلا د مینې په وجه باندې د هغې د کور دیوالونه ښکله او ما ځکه د لیلا سره نسبت دی او لیلا پکې پرته ده نو که یو انسان یو قبر نه لاړ شي د ولی او د قبر معراب ښکل کړي نو په حقیقت کې چې کوم دی د ده نسبت هغه ولی الله سره او د هغه د مینې په هغې دغه کې چې کوم دی دغه انسان راولګي او دغه قبر معراب ښکل کړي نو په دې کې څه خبره ده دې کې څه شرک نشته څه بدعات پکې نشته دی چې ته دې ته شرک وایي قاضی عیاض رحمه الله او صاحب د اوجز المسالک شرح موطا امام مالک دہلی کی چې کله به هم حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما مبارک په مسجد نبوی شریف کې هغه منبر مبارک چې پاغه باندې به حضور مبارک ناس تکولا به په هغه پوړې مبارک باندې به خپل لاس کې خود او وی تبرکن به چې کوم دی په خپل مخ مبارک باندې راخ نو ګوره د دغه منبر شریف چې کوم دی هغه نسبت د حضور مبارک سره راغلی دی اوس حضور مبارک نشته دی موجود نه دی لیکن صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مبارک په هغه ځای باندې خپل لاس ږدي او په خپل مخ باندې چې کوم دی تبرکن راکاږي او صف کوي بخاری شریف حدیث دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک هغه به چې کله هم د کعبه مبارک نه طواف کولو نو د کعبه مبارک څلور واړو ګټونو هغه ته به خپل لاس وړو او صف کولو به نو چا ور باندې आवाज کو چې اے معاویہ رضی الله عنه مبارکا دا تاسو کوي خلقو حجر اسود خلوی یا غي سر لاس ټچ کی او غصف کی ته څلور واړو ګټونه چې کوم دی ولې خلوی ولې په دې پورې لاس راکاږي
حضرت معاویہ رضی الله تعالی عنہ مبارک وت جواب ورکئی وې د کعبه مبارکي یو شی هم چې کم دی دا د برکت نه خالی نه دی دې سره چې د کم یو شیز نسبت راغلی دی وې پاغې کې رب العالمین برکت اچولی دی نو ځکه د کعبه مبارکه څلور واړه ګټونو له لاس وړم او هغه صف کوم دغه د صحابه کرامو عقیدې وي مونږ او تاسو ته چې کوم دی په احادیث مبارکو باندې را نقل شوي تفسیر قرطبی لیکي چې حضرت عطا رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې کله به مونږه هو دا اراده وکړه چې د کعبه مبارک نه د ځان سره تبرک یو صحابه کرام خوځې پځې پراتو د مختلف علاقو نه براتل طواف لا د عمره او حج د پاره د مبارک وای چې کله به مونږه دا اراده وکړه چې د ځان سره تبرک یو نو استشزم براواغست او هغه چې کوم دی د حجر اسود پورې مبیا اومګلو او یا مو د حجر اسود پورې اولګولو ټچ مو بکو وې د هغه مو چې کوم دی د ځان سره یوړلو او د هغه نه بیا صحابه کرامو چې کوم دی برکت حاصله ولو د هغه په برکت باندې بیا چې کوم دی رب العالمین نه دعا غوښتله داس عقیده د صحابه کرامو وي چې د برکت ته پاره یو شی زرا اخلي او حجر اسود سره لګي او هغه چې کوم دی بیا د ځان سره وړي نو فتح الباری شرح صحیح البخاری او عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری لیکي چې څوک هم د تعظیم مستحق دي کاغه بنیادم وي او کاغه بل څه تبرک وي خپلول جایز دي پدې کې څه بدعت نشته ده پدې کې څه شرک نشته ده د حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله تعالی علیه لوی فقیه ده د احادیث مبارکه او لوی کتاب د ټولو نه غټ کتاب هغه مسند احمد شریف ته د مبارک د ډیر احادیث راغون کړي دي او د لوی مذهب خاوند دی اهل سنت و جماعت امام دی د مبارک نه تپوس کیږي چې قربان د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک روزه مبارک خپلول دا څنګه دی د مبارک وت جواب ورکړي وای جایز دی د حضور مبارک قبر مبارک مونږ ته قبر وایو روزه مبارک به ته وای ځکه د انبیاو قبرونه چې دي دا جنت نه یو باغچه وي د جنت د باغچونه او روزه چې کوم دی دا د جنت د باغچو نه یو باغچه ته ویل شي نو دا غیر روزه مبارک خپلول وی جایز دي او دغه شان د قران مجید خپلول او دغه شان د اولیاء او صالحینو د هغوی قبرونه خپلول وی دا جایز دي نو قبر چې انسان خپلای نو هغه ته لازم چې کم دی دی بوته ټیټیږي او هغه مبارکان خو په خیر القرون کې تیر دي دا غي قبرونه خو دی وی لیشت نه اوچت نو خامخا ته ورته ډوګي لګي او په ډوګو باندې بوته کینی او بیا به چې کم دی وته سر ټیټه نو پورا د سجده احکام د پکې بیا چې کم دی پزان باندې لازم ک نو دیتا چې کم دی شرک نشي وایلې دیتا بدعت نشي وایلې حضرت ابو محذورہ رضی الله تعالی عنہ مبارک وای د پسر مبارک مخه حصے ته وخت ډیر غټ شوی او د لک پټکی په شانته به د سر نه تاو راتاو کل نو چا ورته او ویل چې قربان دا ته ول نه وړه دا خو ډیر زیات غټ شوی دي نو د مبارک ورته وای چې په دې باندې حضور مبارک لاس یې خو دی او حضور مبارک چې په کوم شی باندې لاس کی دي وغه ته برکت حاصل شي او د دې نه ما ته برکت حاصلېږي په دغه وجه باندې چې کوم دی ز دا خپل وخت چې کوم دی دا نه وړو مګر ک ډیر غټ شي خو دا ز نه وړو دغه د صحابه کرامو عقیدې وي چې د غیر نه د برکت تملري او د تبرک عقیدې ورته ساتي بخاری شریف کې حدیث ته حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما مبارک راغه او کعبه مبارک ته مخامخ ودریدو او کعبه مبارک ته پدا سے شان باندې وینا کوي چې اے کعبه مبارک رب العالمین دستا شرافت او عزت نور هم زیات خو لیکن دا ما ته معلومه ده چې د انسان نستا شرافت او عزت زیات نه ده که هر څومره کعبه مبارک له رب العالمین عزت ور کړی ده شرافت ور لور کړی ده لیکن انسان ته چې کوم عزت ملاو دا کم شرافت چې وته ملاو دا نو د کعبه نه هم زیات چې کم دی غوړه او افضل او بهتر دی بیا سرور کائنات فخر کائنات و موجودات محمد عربی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک
چې دغه د خاطر د کائنات رب العالمین پیدا کړی دی، اغلب رب العالمین سونه عزت او شرافت ورکړي. او هر کله چې بیا د کعبه خپلول جایز شو، د حجر اسود خپلول جایز شو، نو د حضور مبارک دغه لاس مبارک خپلول یا د هغه خپې مبارک خپلول دا څنګه چې کوم دی ناروا شو او دې ته څنګه شرک وای. نو د نیکانو خلقو لاس او خپې خپلول دا جایز دی او ثابت دی. د ابو داود شریف حدیث ته حضرت ابي زارع رضی الله تعالی عنہ مبارک وای وی مونږ به چې کله هم د سفر نه راغلو او مدینه منوره ته برا رسیدو، نو موږ صحابه کرام به د یو بل نه وړاندې کیدو، او چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک له ور رسیدو، نو د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک لاس او خپې مبارک بوله مونږه صف کی. انو دا خو صحابه کرام دي او د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک خپې او لاسونه چې کوم دې صف کوي، ته دې ته څنګه شرک وای. ما سره یو پنځپیره یو واده کې ناس اتفاقا را سره کې نست په یو سیټ باندې او دغه شان خبره مشورو شوه د یو بل سره. نو دا خبر رااله دو واشته دی او نشته دی، بیا پکې چکم دی نو دا تقبیل الیدین ورجلین خبر را لاس او خپې خپلول د نیکانو خلق. نو ما ته وی چې دا ناجایز دی. ما صحابه کرام خو د حضور مبارک لاس او خپې خپل کړي دي، وی او صحابه کرامو د حضور مبارک لاسونه سب کړي دي، خدا سي نه دي سب کړي چې څنګه تاسو سب کوي، ما څنګه سب کړي دي. وای صحابه کرامو به حضور مبارک نه لاس را وګت کو را اوچت به کوي سب به دونه ګستاخ او بے ادب دي. دا خبره وته استادان خای په درسونو کې چې دا حدیث د تپیش کینو پدا سے بت نزان خلاص کی، او چې دا د تپیش کینو پدا سے بت نزان خلاص. حضور مبارک ناس ته صحابی راغه د حضور مبارک لاس را اوچتای، اسمان او زمکه به یوځای شي، لیکن چې تناس یو تا د لاس را اوچتوم دا به زما خلی ترای یوځای نشي راو بنرس. دا دونه ګستاخ او بے ادب دي. خزاغه خو پرېدا خو په دې حدیث کې غوراله چې د حضور مبارک خپې به مونږ خپل کې سب مبکی، نو سوای چې د حضور مبارک خپې هم ځان ته راوچتی کړي. لک سوچ بکې هر خبره لا بغړز نه ورکه. د ترمذی شریف حدیث مبارک ته دو يهوديان راغ د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په خدمت کې حاضر شو، صحیح حدیث ته، او د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک خپې مبارکه صف کی، او حضور مبارک ته انکار اونکو چې دا مکوي. نو تا توای چې جدا خو يهوديانو او صحابه خونو او کاغی سب کې نو خیر ده. نو مونږ وایو چې يهوديانو او د حضور مبارک په وړاندې شرک کیږي او حضور مبارک نه من کوي، دا خو لوی ظلم دی. او بیا حضور مبارک ته سرونه ټیټای، د حضور مبارک په مبارک سب کوي او حضور مبارک ته انکار نه کوي. نو معلومیږي د دې حدیث نه دا چې د نیکانو خلقو د اولیاء او د علماو کو څوک لاس سب کی یا د هغه خپې سب کی او یا د هغه زنګونونه سب کی، دا جایز دي او ثواب دی پکې. لکه په غزوه تبوک کې 3 صحابه کرام پاتې شوي او حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا غي سره سلام کلام پرې خو دی. ډېر ورځو پورې چا وسره خبرې اترې نه کولې. قرآن مجید کې دا هغه واقعا ذکر ده. ډېر ورځې پس د هغه توبه قبول شوه، توبه رستو قبولول صدمیشت نه زیات ورځې پاغي کې تیری شي وي چې توبه قبول شوه. صحابي وای په چې کله زمونږ د دې توبې په باره کې آیت نازل شي وی ډیر زیات خوشاله شو او ویراغو د حضور مبارک لاسم سب کو او د حضور مبارک زنګونان مبارک مچکم دې سب. نو دا جایز دي، صحابه کرام دا اعمال کړی دي او حضور مبارک چکم دې پخپلا چکم دې خپل اولاد حسن او حسین شفقتن سب کړی دي. حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارک شفقتن سب کړی دا خپل کړی دا، پدې کې چکم دې سم ممانعت نشته. دغه شانت صحابه کرام په خپل مینس کې یو بل سب کړی. د بخاری شریف حدیث ته په کتاب الادب المفرد کې راغسته ده. حضرت علی کرم الله وجهه مبارک د خپل تر د حضرت عباس رضی الله عنه مبارک په او لاس چې کم دی دا وتصف کړي. بدل ته کې دی وای چې دا خو البانی ویلی دي چې پدې کې اوراوی دی او ضعیف دی. البانی د مصر یو شیخ
او بس کمپیوټر ته بناسو کالجان میزان سره کینول چې کوم حدیث بددای د خېټه موافق او بس صحیح دی او چې کوم بددای د رائے خلاف بس هغه ضعیف دی څومره احادیث چې تاسو د عقاید په باب کې وګورئ بس ټول ضعیف دا کوم عقیده چې تاسو ته بیانې کې ګورئ دا نن سبا پاربو کې نشته دی کتا سو بار ملکونو تلار شو ابو داود راخله یا ترمذی شریف راخله یا صحیح مسلم شریف راغله دغه کتابونه نشته دی کم چې په خوانیو بس وړو کې غونته کتاب بتا ته ملاویږي صحیح مسلم ضعیف مسلم صحیح ابو داود ضعیف ابو داود صحیح ترمذی ضعیف ترمذی هغه کتابونه ټول لګړز ور کړی دی او نه په مکتبو کې شته او هغه چې کوم دی هغه چا چې لیکلي دي مخطوطات هغه درته هم چې کوم دی بدل کړي ما په خپل لاسونو د بخاری شریف کتاب الادب المفرد میں راواغست او په هغه کې یو باب کتو ما یقول الرجل اذا خضرت رجله د یو سړی په خپې باندې میګیان راشي درد په راشي وې دې په دغه وخت کې کوم आवाज کوي کوم ناره بولګي امام بخاری سے باب لګي ابن تیمیہ راوړی دی امام مسلم راوړی دی الشوکانی راوړی دی د ټولو په خپل کتابونو کې لیکلي دا باب ذکر کړي هغه کتاب ما راواغست په خدای کې نو کې سو ظلم واړولو په هرست باغې کې چې کوم نه ماته غباب نه ملاو نشو روغ باب تر نه وستو خجت د یو کتاب نه باب او باسی باغې کې بته د حدیث د کم زینه راوړي اول باب ذکر وړي بیا په باب کې چې کوم د احادیث مبارکه راوړي چې عرب دا کار وکړو چې د احادیث مبارکه او د کتابونو روغ روغ بابونه او وستل نو تاسو څه خیال لې چې دای بتاسو له ایمان پری دي سلامت ایمان والا موپری دي عقاید چې کوم دی دغه خلکو جدا شول په کوم عقیدو باندې چې سلف تللی دي صحابه کرام پیتلی دي هغه ټول چې کوم دی دغه خلکو پرې خول او چې کوم دی د البانی پس روان شول د نجدیانو پسې او دغه عقیده چې کوم دی هغه خپل نو کچرته د خپل اسونو خپل اول شرک وي او هغه ته ټیټیدل شرک وي نو حضور مبارک به منع کړي وي علی رضی الله عنه مبارک به د خپل تر د عباس رضی الله عنه مبارک دا غخ په لاسونه بینوي صف کړي او دا شانته حضرت ابو هريره رضی الله عنه مبارک د احمد د مسند احمد حدیث ته امام احمد رحمت الله علیه راوړی دی ابو هريره رضی الله عنه مبارک حضرت حسن رضی الله عنه مبارک توای چې هغه زما تراو خایا چې ما حضور مبارک لیدل او چې ته په صف کړي پیغه خپل کمیس ته اشاره او خپل توپ ته او خپل کمیس اوچت کو او حضرت ابو هريره رضی الله عنه مبارک د حضرت حسن رضی الله عنه مبارک نوم مبارک خپل نوم خو پخېټي کې نو دې ته بیا ته سر ټټیاو کو بنیټ نو دا یو بزرگ انسان د یو ولی د یو نبی کدا غلا سب شي یا د هغه خپې سب شي او یا د هغه زنګونان سب شي نو دا الحمدلله د صحابه کرامو نه ثابت دي دیتا څوک بدعت نشي وایله څوک وته شرک نشي وایله او کو څوک وته وایو موږ ته یو دلیل غواړو بس راته دی وخای قران کې دی آیت وخای یا په احادیث د محمد رسول الله مبارک کې دی او کول وخای یا د صحابه کرامو یو اثر دی پیش کی چې پاغه کې دیتا شرک وایله شوی دی او دیتا پکې بدعت وایله شوی علامہ قاری رحمت الله تعالی علیه لیکي چې د لاسونو خپلول د علما او یا د هغه خپې کولا خپلول یا د مور او پلار خپې او لاس خپلول په پدې کې ثواب دی او مستحب دی په عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کې حضرت ثابت البنانی رحمت الله علیه د تابعی دی د بچ کله حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک لراغه نو تر هغه پورې به د حضرت انس رضی الله عنہ مبارک لاس نه پرې خو چې ترسو پورې به دخل کړي وې قربان تر هغه پورې رضا کېږم نه ترسو پورې می چستا د الله صف کړي نیوي د پکور کې یو وین زوا د حضرت انس رضی الله عنه مبارک د هغه نه جمیله نامه او هغه ته به او فرمایل چې لګه خوشبو را واخله خوشبو به را واغستله او هغه به په خپل لاس مبارک باندې اومغلا او بیا به کوم د خپل لاس ورکو او حضرت ثابت البنانی رحمه الله هغه به د حضرت انس رضی الله عنه مبارک لاس مبارک به سب کو وی ولی وې زکه چې د دې لاس تعلق چې کوم دی ودا د حضور مبارک سره راغلی دی تبرک حاصل کړي دی او دا د برکت والا ناس دی وې زکه چې کوم دی صف کومه
او وی قربان اجازه راته وکا چې د سترګې مبارک د خپل کم وې ځکه په دې باندې تا حضور مبارک چې کوم دی لیدلې دی او کتلې دی. حضرت انس رضی الله عنه مبارک ولا اجازه ورکړي. ثابت البنانی رحمت الله علیه د حضرت انس رضی الله عنه مبارک دواړه سترګې مبارک خپلای ولی د تبرک تپارا وی حضور مبارک ته پیلی دلې. دغه شانته ابو العالیہ رحمه الله دیم تابعی دی. حضرت ثابت البنانی رحمت الله علیه فرمای ویدل حضرت انس رضی الله عنه مبارک یو سیو ورکو پلاس کې سیو چې دا واخلا وای خورا وید مبارک هغه سیو پلاس کې تا ورتاو کولو کله بیزان ته په مخ باندې کې خود کله بیزان ته پستر کو باندې کې خود او کله به سب ودا ولی ودا دې تعلق د صحابي د لاس سره راغلی دی او د صحابي د لاس تعلق د محمد رسول الله مبارک لاس مبارک سره راغلی دی. وې په دغه بنا باندې زه چې کوم دی داسې صف کوما نو څو خو غیر الله دی او دا تابعی مبارک دی او دې را لګيږي او دغه سیو کله صف کوي کله ځان ته پستر ګوګدي او کله چې کوم دی ځان ته چې کوم دی په مخ مبارک باندې ګدي. نو الحمدلله مونږ چې کومه عقیده ده د سنیانو الحمدلله دا ما قبل سلف چې څومره تیر شوي دي که انبیا تیر شوي دي او که صحابه کرام تیر شوي دي او که په امت کې اکابر تیر شوي دي الحمدلله مونږ په هغه عقیده باندې روان او دی چې دې ته شرک وای بدعت وای تاسو ته ما اول کې وویل چې یو دلیل ته غواړو مرګ براشي قیامت براشي لیکن د قیامت تر ورځې پورې به یو دلیل په دې باندې پیش نکي چې دا بدعت ته او دا ناجایز ده. حضرت اسماعیل البخاری رحمت الله تعالی علیه په خپل کتاب صحیح البخاری شریف کې یو حدیث مبارک را نقل کړي چې حضرت موسی بن عقبہ رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې حضرت سالم بن عبد الله د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک زوی دی او دې به چې کله په سفر کې تلو د مدینه او د مکه مکرمه ترمنځ چې دا کم سفر دی نو په دې کې به په ځینی مقامات باندې منځ کول نو ما وته عرض کو چې قربان دلته کې ته دا منځ ولې کې به ما خپل پلار لیدلې دی چې هغه په دې مقامات باندې منځ کولو او زما پلار عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لیدلې دی چې هغه په دې مقامات باندې منځ کړي. نو صحابي دی تبرکن چې کوم دی د حضور مبارک په هغه باندې منځ کوي او د بیا تابعی دی سالم رضی الله عنه دا عبد الله رضی الله عنه مبارک زوی دی او تبرکن چې کوم دی په هغه باندې منځ کوي سجده به لګي او د هغه نه چې کوم دی تبرک حاصلای. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت الله تعالی علیه په فتح الباری شرح صحیح البخاری کې د دې عبارت مطلب دا بیانای چې حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما مبارک په دغه مقامات باندې تبرک حاصلولو چې په کوم ځایونو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک منځ کړو او دا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دغه مقامات باندې بدن مبارک لګیدل نو چې بدن مبارک ور سره ولګیدو نو دغه ځایونو ته د محمد رسول الله مبارک د وجنه عزت او شرافت رب العالمین ورکو نو ځکه چې کوم دی صحابي او تابعی را لګیږي او دغه ځایونو نه چې کوم دی تبرک حاصلای. نو الحمدلله زمونږ چې کوم عقیده ده که یو ځای انسان صف کی د نیک زیوی او یا چې کوم دی د یو ولی مزار صف کی او یا چې کوم دی د یو نبی روزه مبارکه صف کی او سر ورته ټیټ کی نو په هغه کې څه شرک نشته دی سر به ټیټیږي د پاره د خپلولو همدا سے بسر نیټیټه انحنا بنکه د انحنا شکل چې جوړې نو دا به پاره دا کولولو جوړې یا به یو سړی لاس کولې یا به یو متبرک شیخ کولې او یا به کوم دی د یو ولی الله په او زنګونان کولې د دینه علاوه به کوم دی چا خپل سر نیټیټه کټیږي نو رب العالمین ته وټیږي. دغه شانت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک پخپلا متبرکات و مقامات باندې پخپل منځ کړي دي او د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نه ثابت دي. د نسائی شریف حدیث ته حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمای چې کله زه پشپه د معراج باندې تلم نو حضرت جبرئیل علیہ السلام مبارک ور سره دي. حضرت جبرئیل علیہ السلام مبارک ورته ارسه قربان کوشا د سورلین کوشا په بوراک مبارک باندې تشریف فرما دي وی قربان کوشا او دلته کې منځو کا چې کله منځ وکړو نو حضرت جبرئیل علیہ السلام مبارک ورته وای
چې تا په طیبه کې منځ وکړه، یعنی په مدینه طیبه کې د منځ کو دې ته به چې کوم دی نو تاسو هجرت کوئ او بیا چې کوم دی په براق مبارک باندې تشریف فرمان شو او روان شو مزل کوي. سم مزل چې وکړو بیا جبرئیل علیہ السلام مبارک غرض کوي قربان کوشا او منځ کا، حضور مبارک کوزیږي او منځ کوي. حضرت جبرئیل علیہ السلام مبارک ورته فرمایي قربان تا په تور سینا باندې چې کوم دی په دغه مقام باندې منځ کو، په کوم ځای کې چې موسی علیہ السلام مبارک د رب العالمین سره خبرې کړې دي. وی بیا په براق باندې سور شو روان شو مزل کوي. سمزل چوکو بیا چې کوم دی حضرت جبرئیل علیہ السلام مبارک عرض کوي قربان کوز شو منځ کا، حضور مبارک بیا کوزیږي او منځ کوي. حضرت جبرئیل علیہ السلام مبارک ورته فرمایي قربان تا په بیت اللحم کې چې کوم دی منځ کو، دا هغه ځای دی په کوم ځای کې چې حضرت عیسی علیہ السلام مبارک پیدا شوه. دا حدیث مبارک ته نو تبرک په مقامات باندې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په خپل چې کوم دی سر په سجده باندې رب العالمین ته پریوته دی او په هغه ځای کې چې کوم دی حضور مبارک منځ کړی دی. او کوم ځای کې چې د رب العالمین دوست پیدا شي، کا د رب العالمین نبی وي او یا د رب العالمین ولی وي، نو رب العالمین هغه ځای چې کوم دی د تبرک مقام وګرځي، متبرک وګرځي او هغه ځای نه چې کوم دی بیا خلق چې کوم دی تبرک حاصلای. لکه د مکه مکرمه خاري رب العالمین د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په پیدایش باندې چې کوم دی هغه ته شرافت او عزت ورک او د تبرک مقام وګرځول. کته مکه مکرمه ته لاړ شي او د حجر اسود مقدر ته پلاس باندې در نشي او د مکه مکرمه چې سونه خار دی د دغه خار چې کوم دی خاور د ځان سره را واخله او یای په ځان باندې اومګه د تبرک پنیت باندې د شفا پنیت باندې رب العالمین چې کوم دی داغه په وجه به تا ته برکت حاصل کی، تا ته به شفا درکړي. کعبه خو پرېدا د کعبه خواو شا چې سونه خاریه ده او د هغه خوره د پزان باندې اومګلا د تبرک پنیت باندې نو پدې کې سباق نشته دی، جایز دی او روا دی او رب العالمین پکې برکت اخو دی ځکه د رحمت زیاده او رحمت پکې راوري. رب العالمین جل جلاله دی مونږ او تاسو په قران او په حدیث باندې په صحیح معنا کې د پوهې کول نصیب او فرمای چې رب العالمین او تاسو ته په صحیح معنا کې په قران او په مجید باندې په قران مجید باندې په صحیح معنا کې پوهې نصیب او فرمای. د رب العالمین د دوست په نظر باندې رب العالمین خپل ازمکه چې کوم دی هغه مبارک ګرځي او پاک ازمکه ګرځي. حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک د شام پزمکه باندې چې کله رب العالمین دې په هغه ځمکه باندې چې کوم دې پیدا کړ را کوزي کړ، نو رب العالمین د حضرت ابراهیم خلیل الله مبارک په وجه د غزمکه پاکه ګرځي او برکتی ځمکه ګرځي. او چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک د لبنان په غرب باندې اوخت اوچت شو، مفسرین حضرات لیکي وې تر کومه پورې چې د حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک نظر ور رسیږي وی هغه ټول حدود پورې رب العالمین دغه خپل دوست او د خلیل د نظر په برکت باندې هغه ټول ازمکه له چکم دی عزت ورکو او په قران مجید کې هغه ازمکه په پاک ازمکه ارض المقدسه باندې چکم دی او ګرځوله. هغه پاک ازمکه رب العالمین د حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک د نظر مبارک په برکت باندې او ګرځوله. نو دغه شان دغه ازمکو نه تبرک حاصلول او هغه ازمکو تطلل په داسې مقاماتو باندې منځونه کول دا د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نه ثابت دي. پدې کې چې کوم ده سبدغت یا شرک نشته ده. حضرت ابن حمام رحمه الله په فتح القدیر کې او نور الدین سمهودی رحمت الله علیه په وفاء الوفا کې لیکي چې په مدینه منوره کې یو جمعه مسجد ظفر به وته ویل او په هغه کې یو کانه په هغه کانی باندې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ناست او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک ورتا د قران مجید تلاوت فرمای لګید د قران مجید تلاوت کوي د سوره نساء دی آیت مبارک لچراو رسید فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. پسرنګ حال بوي په هغه وخت کې چرابو ول مونږه په هر امت باندې یو گواه او رب ول مونږه تا هم اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خپل امت باندې گواه او شاهد. په دغه وخت کې به کم حال وي چې گواهان په مونږه تاسو پیش
تاسو په پاغه باندې گواهی کوئ. په دغه وخت کې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په جړا شو او د سترګو نه اوښ کې وبید. خو الغرض د ما مقصد په دغه کہانی کې دا دی، مقصود بیانوم چې په دغه کہانی باندې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ناس تکړی و او دغه کہانی په برکت باندې وی ډیر دغه خو ډیر برکاتو. خو یو برکت په دغه کہانی کې داو چې د کمی زنانه به اولاد نه کیده، وی دغه کہانی له براغله او په دغه کہانی باندې بکیناستله او دغه کہانی په برکت او په توسل باندې رب العالمین به خزل اولاد ورک. وفاء الوفا کې نور الدین سمهودی رحمت الله علیه لیکي چې زیاد بن عبید الله د مدینه منوره والو او د په هغه وخت کې چې کوم نه خلکو ته حکم وکړ چې دا کانه د دلتنه او باسه اپلای او د مدینه منوره د ظفر د قبیله مشران رال چې پاغه کې صحابه کرام هم موجود دي او دته اویل چې ته دا کانه د دلتنه نه لري کې دا بنماته وې ځکه چې د دې تعلق د حضور مبارک سره راغله او دا برکتی شوه دی. وې دا حکم واپس کو او چې کوم دغه کانه مات نکو. یحیی عقبہ رحمت الله علیه فرمای وې چې کوم د مدینه منوره ډېر زنانه چې کوم د مالی دي چې د شپې به چې کوم د خپل خاوندان راوستلې دغه کانی د پاره هغه باندې بکیناسته چې د کوم زنانو به اولاد نه کیده. وی رب العالمین به دغه کانی په برکت باندې او دغه په توسل باندې چې کوم دغه زنانو له اولاد ورکو رب العالمین به چې کوم د حاملت. اوس په حقیقت کې اولاد څوک ورکي؟ په حقیقت کې رب العالمین چې کوم د اولاد ورکي، اولاد ورکونکې، عزت ورکونکې، بیماری را وستونکې او بوتلونکې، دا خو دغه یو ذات ته چې رب العالمین. لیکن په دغه کہانی کې رب العالمین تبرک او عزت دا اچولې او د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په نسبت باندې چې د کومې زنانه به اولاد نکیده او دغه کہانی له براغله دغه په برکت او په توسل باندې به د رب العالمین نه دعا وکا او په هغه ځای باندې به ناست وکا و رب العالمین به ول اولاد ورک. وې چې کله په 1373 هجری کې په حرمین شریفین باندې د نجدیانو حکومت راغی د وابیانو، وی اوس په هم د وابیانو حکومت ته په دې دور کې وی چې کله په د وابیانو حکومت راغی نو هغه چې کوم د صحابه کرامو په مزاراتو باندې چې کوم ګمبتونه پی جوړو وی هغه ګمبتونه هم شهید کلوي نړول او په دغه مسجد کې دغه کانه پروت وی هغه کانه هم مات کو او هغه کانه سکه چې هغه مسجد هم شهید کو وی نړاو چې دا خدا خلق شرک کوي او راضی او د دې کانی نه چې کوم د دې په برکت باندې دعا غواړي او د دې جمعات ته راضی او دلته کې منځونه کوي د برکت لپاره وی دا غټول شرک. نو نن سبا په هم چې کوم د نجدیان حکومت ته قتلار شو پیغمبر علی السلام مبارک ته سلام پیش کړو شرک یا الله روح عزت دلته نه پله شدا شرک دا شرک. تب حضور مبارک ته سلام پیش کې هغه ته به ودرېږي او سلام به ته پیش کې چې السلام علیک یا رسول الله. تب هغه ته سلام پیش کې دی بدل رش دا ته وای قبله پدا سره قبله پدا سره ودا سه مخکوي د خدای نه غواړه الیکن مونږ خو د خدای نه غواړو لیکن په توسل او په برکت د محمد رسول الله مبارک غواړو. او بلدا چې ته یو د قبر والا ته سلام پیش کړو ټول فقها او دالی کلی دي چې قبله ته بشا کې او مزار مبارک ته بمخ کې او سلام به هغه ته پیش کې. نو چې ته سلام پیش کې تعالی براشي شرک یا الله یا متوارو قبل هنا وي قبل په دې طرف پدا سه مخ د خدای نه غواړه. دا البانی چې کومو البانی د مصر شیخ دا ډېر غټ اهل حدیث ممتاز او توابیان وای. کله چې دا کتابونه ولیکل صحیح بخاری صحیح مسلم ضعیف مسلم، کله چې دا غنور سلور واړه کتابونه ولیکل صحیح ابو داود او ضعیف ابو داود او چې کله به ډیر ولګیدو په مسلم شریف باندې د زړه کو او مسلم شریف چې کوم د په جرح او کې او پاغه کې د صحیح مسلم او ضعیف مسلم ولیکل نو د مدینه منوره په یونیورسيټي کې یو عالم سنیو هغه چې کله دا کتاب ولید چې چاپ شوی دی او راغلی دی مکتبه ته چې او دا خو البانی لیکل بس باغسات باندې د مدینه منوره یونیورسيټي نه افتتاح وکا هغه پرې خو ده ځان تر نه ختم کو وې زه پدې کې باقی تاسو ته نور درس نه کوم وې ولی وې شیخ البانی دومره شو
چې امام مسلم رحمت الله علیه ته د لاس واچولو نور ته نسپاتې نشو نور محدثین ته پاتې نشو چې د اوس راولګیدو امام مسلم رحمت الله علیه باندې د جرح وکي وېده چې کم دی نور په یونیورسيټي کې سبق تاسو ته نه خایم دا عرب ډیر خوکو د سعودي عرب د چې کم دی ځان ته راوبلل مدینه منوره ته دعوت ورکړه چې تراشه چې کله مدینه منوره ته راغی د دې عقیده درته بیانوم چې د دې د عقیده کم خلافي صحیح او چې کم د دې د عقیده مخالفي بضعیف هغه لبیا لاري ګوري چې کله دی راغی نو په دغه وخت کې اوسم چې کوم دی د مدینه منوره امام او شیخ هغه شیخ الخزیفی دا دی وته کینګ اف تجوید دغه ور کړی دی مقام وته ور کړی وای دا د تجوید بادشاہ دی د قران مجید د تجوید نو هغه راو بللو او ډیر عزت او اکرام وکړو او ورته اوویل چې کله ملک شافه دراش نو دغه په موجودګۍ کې به مونږه تاسو ته درخواست وکړو چې قربان یو بیان وکړي او هغه ته وایو چې دا یو ملمه دی او یو بیان بو کی نو ته په خپل بیان باندې ملک شافه ډیر متاثر کی د سعودي بادشاہ وی ډیر خد وی مونږ بتا د یونیورسيټي کې استاد کو او د وخت مناسبت سره به بچا تا چې کم دی بیا په مسجد نبی کې امام هم کو وی ډیر خشوه بس کله ملک شافه دراغه مسجد نبی شریف ته او دله مکور کا هغه نه اجازه ته چې قربان دی ملمه دی بیان کوي ودی کی د چې کله بیان ته پورته شو وی ډیر زبردست بیان وکړو ملک شافه تر نه ډیر متاثر شو خو په اخیری کې چې کوم د داخلینه یو خبره اوتله او خبره داسې وکړه چې مونږه ملک شافه ته درخواست کو عاجزانه تور باندې مونږ ته عاجزانه تور باندې یو درخواست پیش کو چې تاسو د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا روزه مبارکه چې په مسجد نبوي کې دا د دلته نه تاسو اوچته کې او دا په مسعودی په کومه مقبره د ور سره په بکی مقبره کې دفن کې بس دا خبره چې ملک شافه دواوري دا ویغه ته د لاندې نه اشاره وکړه چې خاموش بل خبره ونه کی وېد کې بیا دونه ضرورت نو به بس خپل خاموش کا او کیناست او راکوش وې د مسجد نبی امامانو توای شیخ الغزیفی تا چې تاسو ماته چې دا بدل تک امام کا او د مدینه منورې د یونیورسيټي مدرس کا وېسه د پاسه سوار لسته وکاله تیر شو یو چې کم دی داسې محدث نشته یو داسې مفسر نشته په امت د نبی علی السلام کې یو داسې شخصیت نه دی راغله چې هغه وایي چې د حضور مبارک دا روزه دا مسجود ګرځیدلی ده د ته خلق سجدي کوي او دا د دلته نه او باسه او د بکی په مقبره کې دفن کې وې دا دونه ګستاخی چې دا دوکا اوس دا د دونه جرأت چې دا د حضور مبارک جسم مبارک د دلته نه راوباسي او بهري وړي په پسلی رښتو ګنټو کې ذات دا په کم دی په دلته کې ونی وینم او ټول عمر د پاره چې کم دی په سعودي عرب باندې بند ک وینه به د حج د پاره راځي او نه به د عمره د پاره راځي دا د دې عقاید دي څه چل دی وی حضور مبارک روزه مبارک ته چې کم دی وی خلک سجدي لګي وی لهدا دا مسجود جوړ شوی دی او وی خلک د ته سجدي کوي وی دا د دلته نه وباسي وی بهر دفن کې دونه ګستاخ او بيدبا دغه خلک دي نن سبا چا په ځانو باندې نامې بدلی کړي څوک ری وندیان ځان ته وایي څوک ځان ته پنځپیریان وایي څوک ځان ته وهابیان وایي او څوک پکې چې کم دی سدي او څوک سدي رب العالمین دې مونږ او تاسو له په دغه زړی او خوږی عقیده باندې ثابت قدمی نصیب او فرمای چې کوم عقیده د صحابه کرام وا کوم عقیده د سلف وا کوم عقیده د تابعین وا چې هغه نن سبا چې کم دی هغه په مسلک بریلوی باندې بللې شي الحمدلله مونږ ځان ته سنیان وایو بس دا یو نسبت ته چې کیږي څوک ځان ته د دیوبند نسبت کوي څوک ځان ته د اشاعت نسبت کوي څوک ځان ته د اهل حدیثو نسبت کوي دا یو نسبت چې انسان ځان ته کوي الحمدلله زمونږ چې څومره داوی دي هغه داو باندې مونږ قرآن او حدیث نه دلایل لرو او د تا چې کمی داوی دي نو پاغه کې سو باندې دلایل شته دي چې پاغه باندې مونږ سره متفق او منی خو چې کوم ته شرک او بدعت وایي نو مونږه بار بار دا خبره کو چې قیامت براشي خو یو دلیل نه به د قرآن نه پیش کی او نه به د حدیث نه پیش کی نو مقصد می دا دی د ننی بیان چې د علماء کرامو د پیرانو مبارکانو خپې سب کول یا د هغې لاسونه سب کول او یا د یو ولی قبر مزار سب کول دا جایز دی صحابه کرامو نه ثابت دي حضور مبارک تنا منغه نه دکړي صحابه کرامو یو بل پمینس کې دا عمل کړی دی او بیا تابعین د صحابه کرامو سره دا عمل کړی دی رب العالمین دې مونږ او تاسو لا
په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما علينا إلا البلاغ المبين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.